طالبانو تاسې وایي مذهبونه څو دي که د 4 مذهبونو نه سړی ووته بیا هم تاسې کافر ورته وایي په ما څوک واجب ده تقلید زه د مجتهدینو کوم طالبانو الله پاک مو لویه دوره د داسې علماو سره نصیب که چې محققین وي کله چې ترمیزي کې باب راځي طالبانو امام ترمیزي چې حدیث ذکر کی طالبانو 18 مذهبونه په دنیا کې اهل سنت مجتهدین تیر سوي څو 18 سفیان الثوری مستقل مجتهد و طالبانو عطا ابن ابي رباح اسحاق ابن راهوی امام اوزاعی امام داود الظاهری عبدالله ابن المبارک امام بخاری خپل مجتهد د طالبانو مستقل مجتهد د دې ته مجتهد اجتهاد کړي لارې منتخب کړي دا مذهب ده مذهب په معنا د لارې باندې خیر د بیا به سره ومنم هغه 18 مذهبونه اوس نشته ده دلته روح المانی وایي د روح المانی خبره واورئ روح المانی وایي په 4 مذهبونو باندې اجماع راغلی څوک راغلی اجماع راغلی امام سبکی رحمه الله وایي چې 4 مذهبونو نه که چا خلاف وکړه دا خلاف له چا نه ده له اجماع نه ده که چا 4 مذهبونه بغیر بل مذهب باندې عمل وکړه نوی اجتهاد یې وکړه دا طالبانو له چا نه خلاف ده دا له اجماع نه خلاف ده خو روح المانی دا نه مني طالبان دی وایي دا هلته طالبانو چې هغه بل مذهب باندې عمل وکړه چې هغه مذهب طالبانو څوک نه وي مدون نه وي اما که مدون و طالبانو بیا مخالفت څوک نه ده نعم ذكر العلام ابن حجر وغيره أنه يشترط في التقليد الغير أن يكون مذهبه مدونا محفوظ الشروط والمعتبرات فقول السبكي أن مخالف الأربعة كمخالف الإجماع محمول على ما لم يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التي انقطع ګوره طالبانو 4 مذهبونو خلاف دا د اجماع خلاف ده خو دا هلته طالبانو چې هغه بل مذهب مدون نه و که بل مذهب طالبانو همدغه 18 مذهب کې هغه مدون و کتابونه یې جوړ ول شاګردانو مقلدونو یې ښه منظم ترتیب درلوده طالبانو بیا د هغه هم جایز ده بیا له ده نه خلاف اجماع خلاف نه ده طالبانو دی روح المانی وی خبر خو پوهیږئ او موږ طالبانو روح المانی وی تقلید په عقایدو کې هم صحیح ده او تقلید په چا کې هم صحیح ده په فروعو کې تقلید په چا کې هم صحیح ده عقایدو کې هم صحیح ده او تقلید په چا کې هم خو دلته یوه خبر روح المانی بلم کوي ابن ابي لیلا طالبانو ګوره اوس مستقل مذهب امام اوزاعي او د امام سفیان الثوري دا د امت مستقل مجتهدین تیر سوي دي او بل دا د کله کله بعضې دا تاسې امیان غوندې یی که نه زده مو شی نه دي دا اوس ته تاسې نه ملا نه چې پوښتنه وکړي تاسې خو شاګردان یې د ملیان مو څه دي دا ډېر داسې ملیان طالبانو چې ناست دي دوی نه چې پوښتنه وکړي چې ته وایي تقلید واجب ده ښه امام ابو حنیفه دي چا په مذهب ما کوه لالا کنه الله په خاطر اصول فقه زده که اجتهاد تقلید چې د واجب طالبانو هغه په هغه باندې د غیر مجتهد یو سړی چې مجتهد وي هغه ته تقلید ناروا ده طالبانو یو سړی چې مجتهد وي هغه به د چا تقلید نه کوي اوس طالبانو چې سړی تر مدرسې دلته یو طالب د ړوند د تر مدرسې پورې چې ځي دی خپله لاره ویني که د بل په لاره روان ده دا ړوند د بل په لاره روان ده که نه هغه باندې شاته لاس کېښودلی طالبانو د هغه په لاره دی روان ده اصل لاره خو د چا ده د هغه بنا دا ړوند د چا په لار روان ده ړوند د چا په مذهب ده د بنا په مذهب ده نو تقلید په چا واجب ده اما طالبانو چې زه سم په سترګې مې روغې وي جوړې وي د باندې مې هره ورځ لاس ایښی طالبانو ما ته خلک څه وي ولې زه خپل ځان ته په خپله لاره ولې نه ځمه چې تا په لاره ځمه نو طالبانو مجتهد باندې څوک نه ده واجب ګوري واجب خو څه کوي ناروا ده ورته مجتهد ته څوک تقلید ناروا ده مجتهد ته چې یو سړی د اجتهاد مرتبې ته ورسېده په هغه باندې بیا څوک واجب نه ده باندې تقلید واجب نه ده طالبانو نو ځکه روح المانی بعضې ځایونو کې وایي د به خپل کار کوي امام که وړکای سړی خو نه ده طالبانو تاسې تفسیر وګورئ تاسې به دی اوس هم په امیانو کې بلی دی به اوس هم لا مجتهد نه بلی طالبانو د بعضې داسې مسلو کې چې حق ورته معلوم سي طالبانو بیا وایي زه دلته تقلید نه کوم ما ته حق معلوم ده چې حق راته معلوم سه زه بیا په ما تقلید چشته واجب ده سترګې مې راښکاره سولې دلته لاره مې ولیدله نو بیا په ما تقلید د څه دپاره کوي تاسې ما په خبر پوه شولې ښه نو اوس طالبانو تاسې وایئ
لږ لنډه دلته یوه تبصره کوم ځکه روح الماني هغه خبر کوي چې هغه ونه کړم بیا تاسې نه پوهېږئ که ځکه اصول فقه مو نه دی ویلي دا اوس به هم ناس مفسر و مؤول وي بیا به هم وي بیا به هم وي بیا به هم وي بیا به هم وي رب العالمین د اصول فقه کتابونه چې د موږ علماو جوړ کړي دي چې دغه شاګردانو ته کې فایده د هغه راپورته کړي خو نشو طالبانو سخت سړی کله کله ناهیلی سي دومره ناهیلی سي چې خدای نه دی پوی کولی تاسې غوندې زم یو شین امی وای که نه خو بیا هم ناشکري خو نه کوم طالبانو خو زړه درد وکړي چې نه پوهېدی لکه دا کشر طالب دی خبر هم نه ده چې څه پیښه روانه ده څه خبر ده هغه چې ته خلک په چی شي کې دي درد شته که نسته ده بس چې خبره دې وکړم 2 میلیونه مولیان ناست دي صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرنا لیالیا بس طالبانو دې ته ناست دي چې خبر دې وکړه نه وې تقلید کې ونه غږېږي ولې طالب ته ونه وایي چې د تقلید اصلي مطلب څه شی خبرې ته غوږ شئ طالبانو امام ابو یوسف امام محمد دا مجتهدین په شرع دي طالبانو که مجتهدین فی المذهب دي لږ لنډه خبر دلته کوم یو طالبانو مجتهد فی الشرع ده یو مجتهد فی المذهب ده مجتهد فی الشرع طالبانو دې ته وایي چې قرآن و حدیث کې فکر وکړي له هغه نه قواعد را جوړ کړي احکام له قرآن و حدیث نه را مستنبت کړي دې ته څه وایي یو مجتهد فی المذهب د طالبانو مجتهد فی المذهب بیا دې ته وایي چې دا مجتهد فی الشرع چې کومې قواعد جوړې کړي دی د دغه قواعدو مطابق بیا استنباط طالبانو له قرآن و له حدیث نه وکړي خو د چا مطابق دغه قواعدو دې ته مجتهد فی چا وایي اوس طالبانو امام ابو یوسف رحمه الله او امام محمد رحمهم الله هغوی مجتهدین په المذهب دي طالبانو که مجتهدین په شرع دي صحیح رایه دار طالبانو هغوی مجتهدین مطلق دي څنګه چې امام ابو حنیفه مجتهد مطلق ده داسې امام ابو یوسف امام محمد مجتهد مطلق دي همداسې په شافعیانو کې امام مزنی طالبانو په شافعیانو کې مجتهد مطلق ده طالبانو ها چې مجتهد مطلق سو نو موږ خو وایو چې مجتهد ته څوک جایز نه ده تقلید بیا دوی ولی امام محمد و امام ابو یوسف دی چا تقلید کوي ولی کوي نو دې دپاره موږ 2 جواب کوو یو جواب دا د طالبانو دې ته مجتهد المنتسب وایي هسې ادبا خپل استاذ ته ځان څنګه کوي تر ټولو نه ښه جواب چې روح الماني کړی دلته طالبانو یې روح الماني جواب واورئ دا چې کله زه طالبانو ته په وړه دوره کې تحقیق کوم طالبانو دا جواب د ما مختار وي چې دلته روح الماني کړی ځکه دی په هر علم کې الله دې سړي ته ښه علم ورکړی تحقیق کوي خوبونه نه کوي وظیفې پسې نه ګرځېږي وظیفه طالبانو ډېر انسانان به وي وزیران به وي صحیح د هغه به خدمت کوي خو نن اسلامي امت د مدرسو طالبانو اسلامي ټولنه دې ته ضرورت لري چې ذهن یې راویښ کړي دا بیا د وزیر پلار هم نشي کولی نه شي کولی طالبان دا اوس مې چې هر وزیر رانه جوړ کړي طالبانو هغه کار کولی سم بېګا په درته وایم خو دا کار به طالبانو وزیر نشي کړلی کولی سي طالبانو چې روح الماني باندې دومره پاڼې واړي راواړي نه شي کولی طالبانو اوس ورته غوږ شه طالبانو دا امام ابو یوسف ده دا امام محمد ده و دا امام ابو حنیفه ده رحمهم الله دوی دواړو ته دا مجتهدین دي 3 واړه مجتهدین دي دوی ته جایز نه ده چې د تقلید وکړي که مجتهد ده مجتهد ته تقلید ناروا ده ښه بیا په بعضې مسایلو کې کړی ولې ده موږ وایو طالبانو هغه موافقه د اجتهاد د مجتهد ده له اجتهاد د مجتهد سره دا تقلید نه ده دا له بابه د تقلید نه ده طالبانو موافقه د اجتهاد د مجتهد ده موافقه د اجتهاد د مجتهد له مجتهد سره ده دا څوک نه ده په یو مسله را پیښه سوې دا مسله ده دم اجتهاد کړی دم هر یو چې اجتهاد کړی د طالبانو د بیله رایه سوله د بیله سوله دلته تقلید ګوره نه ده کړی هدایه تاسې کتلې طالبانو چا ویلې ته تاسې کې هدایه کې طالبانو امام یوسف دا مذهب د امام ابو حنیفه دا مذهب د امام محمد اختلاف سو طالبانو دلته تقلید را نه ګورئ اما بله مسله کې دا مسله پیښه سوله دې مسله کې د امام ابو یوسف د امام ابو یوسف د امام محمد د امام ابو حنیفه یوه رایه سوله دوی داسې وایي چې دوی دواړو د دوی تقلید کړی تقلید یې نه ده کړی طالبانو دوی چې اجتهاد کړی ده اجتهاد
امام ابو حنیفه داسې ویلي چې د دې مسلې دا مطلب ده، دویم ویلي دا مطلب ده، دویم ویلي هغوی هم اجتهاد کړی، د اجتهادونه سره موافق سوي، د دې مجتهد اجتهاد موافقه د اجتهاد د مجتهد له اجتهاد د مجتهد سره موافقه راغلې، دا له بابه د تقلید نه ده. نه پوهېږم چې په دې خبر تاسې پوه شئ. هغوی چې کوم مجتهد دا خبر کړي چې دا یې مطلب ده، هغوی راجګ سوي، هغوی ویلي هم دا یې مطلب ده. دا له بابه د موافقې د اجتهاد د مجتهد له اجتهاد د مجتهد سره ده، لا من باب التقلید نه د طالبانو. والصحيح ما ذكرت والصحيح ما سمعت اولا وما ذكر ليس بالتقليد بل هو من باب موافقة الاجتهاد موافقه د اجتهاد له اجتهاد سره د طالبانو باب تر دې هم ډېر اوږد ده. خیر ده، زه نه وایم چې تاسې ټول د ما شاګردان سئ، د ټول افغانستان طالبان دلته راولي، زه یې دې موافق نه یم. خو نن طالبانو مو چې ترجمه الله به خلاص کړي لاړ به سئ طالبانو، خدا به ما سره یوه وعده کوي طالبانو چې په اصول فقه کې هغه علوم او هغه بحثونه اوس تاسې ځان سره فکر وکئ. تاسې نور تا مولانا څومره کتابونه ویلي دي، اصول خلاص دي که څومره پاتې دي؟ اصول فقه کې د کم کتاب ویلی؟ مسلم ثبوت خلاص ته نو زه چی نه دی پاتې که نه، که هغه دې نه دی ویلی نو خو نور خو نه دی پاتې. نو ته اوس ځان سره یو ورځ داسې فکر وکړه د الله دپاره داسې کښېنه چې ما ته زه کابل ته تللی یم، یو د نیمروز ولایت نه راغلی یم، ملا ته ورغلی یم، ما په دې اصول فقه کې کومه یوه مسله وه داسې چې نن په ټولنه کې هغه مسئلې حل زه راوباسم او زه هغه مسله وکړلی سم، هغه کوم مسله ده تا ته چې تا ته خوند درکړي؟ یوه ما ته ووایه چې تا دې په دغه تیرو کتابونو کې زده کړي وي او اوس د دې ټولنې مشکل پې باندې حل کې او خپل مشکل هم راته ووایه. دا دومره ډېر اصول دي چې ویلې، یوه خو راته ووایه اوس تا تر کوم جې ویلي؟ نور الانوار دې ویلی، د فرا ولایت یې. نو اصول شاشي دې ویلي. نور ته یو مسله داسې راته وښیه که نه چې نن ټولنه کې دې موږ مشکل حل کړي، خو هغه مشکلات چې ټولنه ورسره مخ دي علماو په منځ کې تاویږي راتاویږي، هغه مسله راته کله دې هلته ویلی ده؟ په نور الانوار کې دې ویلی د تقلید بحث؟ ولې طالبانو موږ او تاسې په خپل ځان دښمني کوو؟ یو کال مکمل اصول شاشي، یو کال مکمل نور الانوار، اخر چې کال تیر سي طالبانو ځان سره محاسبه نه کوو چې دی موږ ته څه فایده وکړه، او چې بیا ورته وایې چې خیر د نصاب بدل کوي، داسې نصاب راولي چې د طالبان نن همتونه هغه همتونه نه دي طالبانو، نن د انسانانو کې ډېر کم انسانان دي چې همتونه یې طالبانو رښتونې همتونه دي. نن د انسانانو همتونو کې ډېر فرق راغلی ده. که یو مولا را پیدا سي د طالبانو همتونه لوړوي، هلته 100 نور ملایان پیدا کېږي د دې مولا مقابله کوي، عمره ډېره مقابله یې کوي که نه. مازې یوه خبره طالبانو ته زړونو کې شکونه وراچي، ګوره تقلید کې داسې درته ویل نه، خو ته یې وګوره، زه دې ما مه منه، ته تقلید کې کتابونه وګوره چې دا تقلید مسله اصل ته یې راته ووایه، همدا ده چې ویلي همدغه کتابونه ته وګوره، ته یې تعبیر راته وکړه ځه. خو الحمدلله تا خو زده نه دي او د علم مخه پې نیسي.